د کهانۍ شروعات د جیک نومي کس نه کیږي. دا چې څنګه سترګې کولاو کی نو ګوري چې په یو کمره کې گیر شوی دی. په دې کمره کې د سټیل یو ډیر مضبوط گیټ لګیدلی وي او د دې مخې ته یو منګک مړ وي. په دې باندې مچان راټول شوي. کله چې جیک ګړۍ ته وګوري نو تقریبا 9:30 بجې وي. لاول خدا د دروازې د کولاوولو ډیر کوشش کوي خو دا دروازه کولاو نشي. بیا ورله غوسه ورشي نو دا دروازه رایساره کی او چغې شروع کی خو دې ته واپسۍ کې څه جواب میلاو نشي. جیک ته څه پته نشته چې دا د کمرې ته څنګه رالی. جیک یو کونې ته اودس مات کی او د دې دا خیال وي چې زما سره به دوستانو یو پرینک کلی وي او زه به مې خپلو دوستانو د کمره کې بند کلی یم. جیک خپلو دوستانو ته وایي چې ما د دې کمرې نه وباسئ خو دې ته واپسۍ کې څه جواب میلاو نشي. د ډیر ټیم د انتظار نه پس دې ته احساس وشي چې بهر څوک نشته نو دا خپل موبایل راواخلي او خپلو دوستانو ته فون کول غواړي خو دلته کې سیګنل هم نه وي. په دې کمره کې د دروازې نه علاوه یوه د لوحې المارۍ وي نو دا د دې المارۍ د کولاوولو کوشش کوي خو دا هم تاله شوي وي. جیک په دې کمره کې ګرځي راګرځي خو دې ته هډو څه میلاو نشي نو ډیره غوسه ورله ورشي او بیا د المارۍ له لتې ورکوي. لږ وخت پس چې کله ستړی شي نو یو سیټ ته کیني. دغه شانته کې یوه ورځ تیره شي نو دا ډیر زیات تږی شوی خو دلته کې اوبه او خوراک نه وي. د ډیرې مجبورۍ نه خپل بوټ وباسي او دې کې خپل اودس مات کی او بیا دغه خپلې میتیازې وسکي. په مزه مزه باندې د دې دماغي حالت خرابېدو والا وي خو دې وخت کې دا د بلب ته وګوري نو دې کې دې ته یو چابي ښکاره شي نو دا لیټ مات کې او د دې نه د چابي راوباسي. په دې چابۍ باندې چې د المارۍ کولاو کی نو دې کې دننه د کینز وي او د دې سره چڼۍ توړی هم وي. د ټولو نه مخکې د اور په ذریعه باندې دا ګیټ کولاول غواړي خو د دې دا سوچ غلط وي ولې چې دا ګیټ خو د سټیل دی نو د دې نه پس پسې چڼۍ توړی راواخلي او د دروازې د ماتولو کوشش کوي خو دې ته پته نه وي چې دا دروازه د سټیل ده. په دې باندې د چڼۍ توړي څه اثر نه وي نو ډیره غوسه ورله ورشي او المارۍ په توړي باندې رایساره کی خو لږ وخت پس دوباره کینی نو دا مخې ته په دیوال کې یو سوری وویني نو دې ته پته ولګي چې دلته کې د چڼۍ توړي په مدد سره سوری کول ممکنه ده او څنګه چې دلته دا سورنګ شروع کی نو ډیر زیات ستړی شوی وي. دغه شان دا مسلسل په دې سوري باندې لګی وي خو د لوږې د لاسه په سر ګرځي. انرژي مکمل ختمه شوي خو دې وخت کې دا وګوري چې د منګک باندې چینجي راټول شوي دي نو د انرژۍ دپاره دغه چینجي وخوري او څه ناڅه خپله لوږه ختمه کړي. د دې نه پس دوباره په دې سوري باندې شروع وکړي. دغه شان مسلسل دا په دې چڼۍ توړي باندې لګیا وي او اخر کې په دې دیوال کې لوحې وویني نو د دغه ګیس په ذریعه باندې دا لوحې کټ کړي او واپس دیوال ماتوي. د ډیر مهنت نه پس اخر کار دا په دې دیوال کې یو سوری وکړي نو په دې باندې ډیر زیات خوشحاله شي. دغه شان په مزه مزه چې کله دا سوری غټ شي او د دې ځینې اخوا واوړي دلته کې چې دا وګوري نو ډیر زیات خفه شي او ډیره غوسه ورله ورشي ولې چې دا هم هغسې کمرې ته راوښتی دی یعنې د دې دا دومره مهنت په زول لاړی. دې له ډیره غوسه ورغلې وي او د دروازې له لتې ورکوي خو لږ وخت پس چې دا د کمره کې وګوري نو دلته کې یو تابوت پروت وي. څنګه چې دا تابوت کولاو کی نو دې کې یوه جینۍ بنده شوې وي. په دې باندې دا ډیر زیات حیرانه شي. د دې نه پس یې دا هلک راویښه کي. په دې باندې دا جینۍ ویریږي. دا هلک ورسره د خبرو کولو کوشش کوي خو جینۍ د دې په زبان نه پوهیږي او دلته نه منډه کې هغې بلې کمرې ته واوړي خو جیک ډیر ستړی شوی وي نو دا په دغه تابوت کې څملي او ویده شي. لږ وخت پس چې کله جینۍ ته پته ولګي چې دلته کې موږ دواړه راګیر شوي او دا هلک د چڼۍ توړي په مدد سره دلته نه ځان وباسي نو دا جینۍ ورله چڼۍ توړی راوړي او ورته وایي چې دلته کې بل سوری جوړ کا. خو جیک ډیر زیات ستړی شوی دی او د ولږې او د تندې د وجې نه د دې طاقت بالکل ختم شوی دی. جینۍ ته د دې د کمزورۍ په باره کې پته ولګي نو دا په خپله باندې دلته کې سوری کول غواړي خو دا دیوال سوری کول دومره اسان نه دي. لږ وخت پس چې دا جینۍ د اودس ماتې دپاره بلې کمرې ته ځي نو جیک ورله خپل بوټ ورکي ورته وایي چې ما د 3 ورځو نه اوبه نه دي څښلي او ما ته د اوبو ډیر ضرورت دی. نو جینۍ د دې خبره ومني او دې بوټ کې میتیازې وکړي خو جیک سترګې پټې کړي او مجبورا دا میتیازې وڅکي ولې چې د تندې د لاسه دا تقریبا مړ کېدو والا دی. جینۍ ته هم پته ولګي چې دلته کې اوبه نشته. د دې نه پس جیک توړی شروع کړي خو دا دیوال ډیر مضبوط او د ډیر مهنت نه پس په دې کې معمولي شانداغ جوړ شوی و. جیک ډیر زیات ستړی شوی وي نو د دې لاس خطا شي او په دې توړي باندې خپل لاس ووهي نو دا جینۍ خپله لوپټه راواخلي د دې نه لږه کپړه کټ کړي او جیک له پې لاس وتړي. دغه شان په دیو کې دوستي جوړه شي او اوس په شریکه باندې توړی کول غواړي خو دې وخت کې دی وګوري چې دا دروازه په خپله کولاو شوه نو دواړه ورمنډه کړي خو
تاله دوباره بند شي. دیو سوچ کوي چې دا دروازه په خپل اخر کولاو څنګه شوه. نو اخر کې دیو ته پته ولګي چې ترڅو موږ دې دروازې ته نه ګورو تر هغې به دا دروازه په خپله کولاویږي او چې څنګه زموږ نظر په دې دروازه ولګي نو دا به اتوماتیک بندیږي. نو دیو دواړه دې دروازې ته شا کي او په مزه مزه د دې خواته ور روان وي. اخر کې د دې دروازې نه وځي. دی دواړه یو درېیمې کمرې ته ورسي. دا هم دغه شان کمره وي خو دې کې یو قبر جوړ شوی دی. دلته کې هم د سټیل دروازه ده. د ټولو نه مخکې دیو دا دروازه دغه شان د کولاوولو کوشش کوي خو د دیو دا کوشش ناکامه شي. نو جیک دې قبر کې کنستل شروع کی او د دیو دا خیالي چې دلته نه به موږ د سورنګ په ذریعه باندې وځو. خو د جیک په جسم کې طاقت مکمل ختم شوی دی ولې چې د څو ورځو نه دا نهر دی د کمزورۍ په وجه باندې په سر وچورلي او دلته کې راوغورځېږي. د جیک دماغي حالتو کې هم پرخ راشي. د دې دا سوچ وي چې کم کس موږ دلته کې قید کړي یو نو هغه غواړي چې موږ دواړو کې یو کس مړ شي ولې چې دلته کې الریډي تابوت هم شته او قبر هم شته دی. خو دا د جنۍ ته څه نشي ویلی ولې چې دا اوس د دې سره مینه کوي او ډیر زیات خفه وي. په دې کې د هلک بېهوشه شي. جنۍ د راویښولو کوشش کوي خو جیک بېهوشه وي. نو دی د دې قبر نه راوباسي. دا جنۍ په ژړا شي او ډیره خفه وي ولې کو چېرته جیک مړ شو نو دا به هم دلته کې مړه شي. بیا خپلې اوښکې راواخلي او د جیک خوله پې لمده کي. د دې نه پس د دا بنې نه باسي. نو په دې باندې دا په هوش کې راشي. د دې نه پس دوی دواړه دلته کې وده شي. لږ وخت پس چې د جیک سترګې کولاو شي نو دا راپاسي او بلې کمرې ته واوړي. دلته نه څادر راواخلي او په دې جنۍ باندې خور کي او د کمزورۍ په وجه باندې دوباره بېهوشه شي. خو دې وخت کې د دروازې لاک اتوماتیکلی تاو شي. په دې باندې دواړه راویښ شي. نو دیو هغه شان دې دروازې ته نه ګوري او د دې طرف ته په مزه مزه روان شي. جیک ډیر زیات کمزوری شوی وي. جنۍ په څه ناسه طریقه باندې دې دروازې ته ورسي. دې پیرې د دیو قسمت ښه وي. دا دروازه کولاو شي او دیو یو ډیره ښایسته نظاره ویني. دواړه بهر وځي او ډیر زیات خوشحاله وي ولې چې په دیو باندې ډیره سخته تیره شوه خو اوس ورته ډیر ښایسته ځای میلاو شو. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.